فیلیپین هغه هیواد چې طلاق پکې منع دی. فیلیپین کې د واده قانون بدلونونو ته اړتیا لري ځکه په دغه هیواد کې طلاق هیڅ امکان نه لري. په دې اړه د یو نوي قانون مسوده چمتو شوې، خو لا معلومه نه ده چې د واده په قانون کې د اصلاح دا چانس به بریا ته ورسیږي او که نه. د کورونا یعنې وبا وروسته په فیلیپین کې ډیری کسانو سږکال په پسرلي کې ودونه کړي او ان د واده د خوشحالۍ او ډلهییز پروګرامونه یې هم لمانځلي دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په ډول په دغه هیواد کې هم واده یو اسانه چاره ده، خو دلته بیا طلاق هیڅ امکان نه لري. د واټیکان ترڅنګ فیلیپین یوازینی هیواد دی چې پکې واده شوې جوړه د طلاق هیڅ امکان نه لري. د 41 کلنې اپریل تادیوس د ژوند یوازینی هیله طلاق دی، خو د هیواد په قانون کې دغه کار هیڅ اجازه نه لري. د اپریل میړه کلونه وړاندې له دې څخه ځان بیل کړی دی او اپریل په یوازې سر د خپل لور پالنه کوي. دا په یو داسې خونه کې چې 12 متره مربع مساحت لري د ژوند ترخې شپې سبا کوي. په فیلیپین کې د طلاق اخیستلو نه امکان د نفقې د نه ترلاسه کولو په معنا دی. اپریل تادیوس اندېښنه لري چې د خپلې لور غوښتنې به بشپړې نه کړای شي ځکه دا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. هغه چې خدای یو له بل سره پیوندوي، انسان اجازه نه لري چې سره بیلې کړي. دا د انجیل نوی عهد دغه جمله یوازې په 2 سیمو د واټیکان په ښار او فیلیپین هیواد کې تر قانون معتبره ده. په فیلیپین کې د کاتولیک ټولنې پادري جیروم سسیلانو طلاق د کورنۍ ستونزو د حل مناسب لار نه ګڼي. هغه په فیلیپین کې د طلاق د مخنیوي په پلوي وایي اړ نه یو چې د نورو هیوادونو په ډول واوسو، بلکې برعکس پر طلاق د بندیز په اړه پر خپل قانون باید وویاړو. د فیلیپین په سخته محافظه کاره ټولنه کې ډیری خلک کاتولیکان دي. تر اوسه د دغه هیواد په پیچلي نظام کې د واده د قانون د سمون لپاره ډیرې هڅې ناکامې شوې دي. اتسل لاګمن چې په پارلمان کې د لیبرال اړخ یو تجربه لرونکی استازی دی، هغه د واده د طلاق په اړه نوې قانوني مسوده چمتو کړې او هیله لري چې پر ولسي جرګې او مشرانو جرګې سربیره به ولسمشر هم ورباندې غور او موافقه وکړي. دغه وړاندیز تر اوسه پورې څو وارې د کرونا وبا له امله ځنډېدلی دی. لاګمن وایي واده باید په اصل کې د مځکې پر مخ جنت وي، خو یو شمېر ودونه په دوزخ بدلیږي. هر څوک تیروزي او ډیر کسان اړ دي چې د خپلو تیروتنو له امله سخت تکلیف وزغمي. نوموړی په ځانګړي ډول له ښځو سره تاوتریخوالی او د غربت او بدبختۍ پر لور د هغوی خوشي کولو ته په اشارې سره ټینګار کوي چې باید په سختو شرایطو کې ورسره بیړنۍ مرستې وشي. اپریل تادیوس د ځینو کوچنیو کارونو په ترسره کولو خپلې لور ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي. ځینې وخت یې خپلوان هم څه ناڅه لاسنیوی کوي ځکه د هیواد قانون یې په دغسې حالت کې ملاتړی نه دی. نوموړی هغه له سړي څخه بیل ژوند کوي چې 8 کاله تر مخه یې له دې سره واده کړی، خو اوس د خپلې لور په کیسه کې هم نه دی. د اپریل تادیوس د ژوند تر ټولو خوشحالونکې شیبه واده نه، بلکې هغه شیبه وي چې له خپل تښتېدلي میړه څخه طلاق واخلي.